په کابل کې له غلو څخه 83 لکه افغانۍ ترلاسه شوي. د کابل ښار امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې ځواکونو یې د غلو یوه 6 کسیزه ډله نیولې ده. د یادې قوماندانۍ پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې د غلو دې ډلې په 2 بیلابیلو قضیو کې له 2 سوداګرو څخه 7 میلیونه او 300 زره افغانۍ غلا کړې وې. د یادې قوماندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس مفتي عبدالصمد حنفي وایي له تورنو کسانو سره 1 میل توفانچه، 1 میل کلاشینکوف او 1 اراده موټر نیول شوی او پیسې خپلو مالکینو ته سپارل شوي دي. د یادونې دا چې تر دې وړاندې د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زادران ویلي وو چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست په تیرو 6 میاشتو کې د قتل، د موټرو، د موټر سایکلو، د اموالو او اجناسو د غلا، فریبکارۍ، د وسلو د قاچاق، چپاولګیرۍ او ځینو نورو جرمونو په تړاو 2136 تنه نیولي دي.